افغانستان یو داسې بیچاره مملکت ده چې معلومات نشته چې په دې خاوره کې څوک د څه شي فعالیت کوي. ملګرو، د نړۍ ستره او خطرناکه جاسوسي شبکه چې د امریکا هیواد د CIA په نوم مشهوره ده افغانستان کې حضور معلوم شو. دغه جاسوسي شبکې څه کول او څنګه یې کول او طالبانو د دغه شبکې په هکله امریکا ته څه وویلې، دلته په ویډیو کې ډیر په لنډو کې له موږ سره وګورئ. دغه جاسوسي شبکه چې تاسو ټول به څه ناڅه معلومات لرئ چې یو خطرناکه شبکه ده چې د رحم په نوم څه نه پیژني او د امریکا حکومت یو تر ټولو قوي اداره او تر ټولو زیاته پیسه چې پرې مصرفیږي همدا شبکه ده. دوی په افغانستان کې داسې کارونه وکړل چې ذهن هم کار نه ورته کوي، حتی چې د سیمې هیوادونه د دغې شبکې نه په ډار شپې او ورځې تېروي. طالبان ولې له دغې شبکې نه ډارېږي او امریکا ته یې څه وویلې؟ امریکایي چارواکي له طالبانو سره د سولې تړون عملي کولو په درشل کې د نورو اقداماتو ترڅنګ غواړي په افغانستان کې د CIA د استخباراتي ادارې مامورینو شمیر راکم کړي. پرون د جمعې په ورځ خپاره شوي دغه راپور کې ورځپاڼې داسې لیکلې، لوړپوړو طالب مشرانو هم په دې اړه له امریکایي لوري سره خبرې کړې وې چې د نظامیانو ترڅنګ د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې کارکوونکي هم باید له افغانستان څخه وباسي، مګر هغه وخت امریکایي مرکچیانو د دغې غوښتنې پر وړاندې مقاومت کړی و. د یو پلان له مخې چې د 2019 کال په سپټمبر کې په رسنیو کې خپور شوی و، د ټرمپ ادارې غوښتل چې د امریکایي ځواکونو له ایستلو سره په افغانستان کې استخباراتي شتون زیات کړي. د راپور د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې به سلګونه د CIA جاسوسي شبکې کارکوونکي او د هغوی قراردادیان موجود وي چې دا شمېر له واشنګټن څخه باندې د امریکا د استخباراتي ادارې له سترو موجودیتونو څخه ګڼل کیږي. په افغانستان کې د امریکا د استخباراتي شبکې CIA کارکوونکي د دغې 19 کلنې جګړې له لومړیو وختونو څخه په افغانستان کې فعالیت کوي او ځایي ملیشو ته مرستې او مشورې ورکوي. د CIA لخوا حمایه کیدونکي ملیشې لکه د خوست ساتندونکي ځواک چې د کمپاین په عسکرو مشهور دي او د امریکا لخوا په افغانستان کې تر ټولو اغیزناک نظامي تشکیل بلل شوی، د بشري حقونو ټولنو لخوا پر وحشیانه او غیر قانوني کړنو تورن شوي دي. ځینې وایي چې یاد نظامي جوړښت او دوی ته ورته ملیشوي جوړښتونه په افغانستان کې د زرګونو نه وي، نو لږ تر لږه دې د سلګونو بېګناه خلکو د وژنې مسؤلیت ولري. درنو لیدونکو، تاسو کومه خاطره له دغې شبکې څخه لرئ؟ نو له موږ سره حتما په کمنټ کې شریک کړئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.